دا د لمر روښانه خبره ده ورونو که چیرې غواړئ لوړ مقام په دنیا او آخرت کې نو د خدای د دین ادب احترام او قدر دا په موږ ته لازم دی. د شاعرو د اسلام د قرآن د جومات د مسجد د خدای د نامه د الله د رسول دې ته به په بې ادبي سترګه نه ګوري. په دې باندې انسان ذلیله کیږي، په دې باندې انسان سپکیږي. د دې سره د انسان د دنیا او آخرت تاوان او نقصان تړلی دی. خدای ناکرده د اسلام په شاعرو د الله رب العزت د الله د رسول د جماعت د مسجد د قرآن په توهین او په سپکتیا باندې انسان د اسلام خارج کیږي، کافر ځینې جوړیږي. چې څومره نیکۍ انسان کړي هغه ټولې د انسان له لاسه وځي. زموږ په بعضې خلکو کې کیدی سي دی ناپوهي نه پوهیږي، ناپوهي هغه دغه شي دښمني ته انسان راباسي. ناپوهي دونه شی دی، جهالت ډیر بد شی دی. قرآن کریم کې الله پاک ډیر ځله د کافرانو یوه وجه دا بیان کړې ده د ایمان د نه راوړلو چې دی علم نه لري، دی پوهه نه لري، دی جاهلان دي، دی ناپوهان دي. نو جهالت د یو شي قدر چې نه پیژنې ته به بیا د هغه شي دښمن ګرځېږي. ځکه تا ته یې قدر ورزش نه پیژنې، قدر یې زر زر ګر شناست. د دین قدر د خدای په دربار کې خورا ډیر زیات دی. د دې جماعت قدر د خدای په دربار کې ډیر زیات دی. د حرم شریف قدر، د مسجد نبوي قدر، د خدای د قرآن قدر، د خدای د رسول قدر، د اسلام د هر حکم قدر د وروسته د مرګ بیا انسان ته معلومیږي. ګران ورونو یوه ډیره د عبرت واقعه ده. زموږ دا خلک د ناپوهۍ د وجې کله کله په مسجد کې په لوړ غږ غږیږي، کله دی پراخ ځله ولاړ، کله تکبر او غرور ځینې کیږي، کله غیبتونه په جماعت کې خبرې او غیبت ته کشور کړي. په جماعت کې د دې جماعت د څونه خیال ساتل پکار دي. د دې وجې به خیال ساتي چې دا د الله رب العزت کور دی، دا الله ته د سجدې د لګولو ځای دی. زموږ دا بعضې کسان دي خدای په موږ رحم وکړي چې په موږ ولې سوچ و فکر نه کوو. نو همداسې یو سړی و، بل یو حج د ده کیسه کوي، وایي ما دی په حرم شریف کې ولیدی چې په ډیر غرور او په تکبر د صفا او د مروه په مابینځ کې خادمان ورباندې راټول، غلامان ورباندې راټول، دی پر آس سپور په دې صفا او مروه په مابینځ کې تللی راتلی. وایي زه په هغه وخت کې ډیر ورته حیران شوم چې دا څنګه مغروره کس راغلی دی، دا څه ناشنا کس راغلی دی. ته د حرم شریف ته وګوره، ته د خدای کور ته وګوره، ته د خدای و دغه شاعرو د اسلام ته وګوره او ته د ده حال ته وګوره، دی په څنګه مستی راغلی دی. خیر ژوند و تیرې دی. وایي په دې کې به یا 10 کاله تیر سوي، یا به 15 کاله، یا به 7 کاله، یا به 10 کاله، یا به 20 کاله. وایي بیا مې غیبي یو سړی ولیدی چې هغه پر یو پله باندې ناست دی. وایي بیا مې غیبي یو سړی ولیدی چې هغه په بغداد کې د بغداد په ښار کې پر یو پله باندې ناست دی. سوال ټولوي. زه ورلم چې یو شی ورله ورکړم، چې ورته ومې کتل سړی شناخته معلومیږي، چې سړی ورته ومې کتل سړی مې یو ځای لیدلی معلومیږي. الله چیرې به مې لیدلی، چیرې به مې لیدلی. آخر ته مې ځای له راوستی چې باره مې ورته ویلې چې د الله بنده ته هغه د شان او د شوکت والا سړی نه وي، د صفا او د مروه په مابینځ کې چې پر هغه آس سپور وي، غلامان چې در سره وو، هغه مریان چې در سره وو، خادمان چې در سره وو، دلته څنګه په شان شوکت روان وي. او بیا دلته مجبوره څنګه سوي چې نو پر پله ناستې خلکو ته لاس لپکوي او هغه په لاس کې 10 روپۍ درواچي، 15 روپۍ څوک درواچي. دا سوال او ستا هغه زندګي، دا فقیرتوب او ستا هغه زندګي، هغه د شاهي زندګي، دا څنګه خبره ده؟ ته خو ما وپېژندلې. وایي دا نه ټول چې تا رښتیا وویل. او بېشکه تکبرت فی مکان یتواضع فیه العظما، ما په هغه ځای کې کبر وکړي، ما په هغه ځای کې لویي وکړله، ما نه د هغه ځای بې ادبي وسوله په کوم ځای کې چې لکه د خدای کور چې لویان هم عاجزي کوي. دلته د احمد، دلته د محمود او د ایاس فرق نه. محمود او ایاس په یو صف کې سره درېدل، باچا او دارنګه د کلي سړی په یو صف کې په جومات کې سره درېږي. نو په دې ځای کې چې یو څوک لویي کوي، تکبر کوي، د دې ځای بې ادبي کوي، نو په ازلني الله بمکان یتعالی فیه الزلاء، زه خدای په دې ځای کې خوار کم، زه خدای په دې ځای کې ذلیله کم، زه خدای پاک په دې ځای کې بې عزته کم او بل ته مجبوره کم. دې حال ته الله پاک راوستم چې دلته بیا ذلیله خلک لویي کوي. هی به یو سړی راولړ سي صاحب ما نه خولۍ به چپایږي،
سترګې به پکې لګېږي د ځان نه به شداد او نمرود او فرعون جوړ کړي. مثال مې درته ویله صرف نو چې ما هلته بیا ادبي کوله خدای د دغه خلکو د هغه ذلیلو چې ذلیل پکې لوی کوي تر هغو له هم زه الله پاک بدتر کړم. عزیزانو نو د جومات خیال ساتي. امام سفیان ثوری رحم الله په باره کې راځي دی وی ما یو پلا په خطا کې پام مې نو جومات مې پښه ور واړوله چپه د سنت طریقې نه برخلاف وی په ما تپې غږ وسو چې زما د دې کور او دغه رنګه د اوداسه د ځای فرق کوه. بابا دا ستا کوټه نه ده د کلي جومات. بابا دا الله ته د الله د یادولو د لویي د بیانولو ځای دی. دا د خدای د عبادت او د بندګۍ ځای دی. دا د مجلسو ځای خو نه دی. د اخر زمانې نشانه دا ده چې مسجدونه به خلکو دپاره د لویي سبب وګرځېږي، د ځان ښکاره کولو سبب وګرځي، د مجلسو سبب وګرځېږي، د فخر او د ریا سبب وګرځېږي او د بلې د ملکۍ او د مشرۍ سبب وګرځېږي. او کاش داسې نورې خبرې نو له دې د دې خبرې څخه ډېر لرې اوسېږي. الله دې موږ تاسو ته هدایت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.